تازه ګلبدین نایب ختم او راشد خان کپتان کړ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. راشد خان ارمان د 3 واړو فارمټونو کپتان ټاکل شوی. د کرکټ بورډ د یو شمېر سرچینو له قوله ګلبدین نایب د یو ورځنیو او رحمت شاه زرمتی د ټیسټ لوبه له کپتانۍ لرې شوی او راشد خان د 3 واړو فارمټونو کپتان ټاکل شوی. دا چې نن په هفته بلم باندې بندیز لګېدلی و. په کار خو دا و چې د ډسپلین کمیټې نبي او راشد ته هم سزا ورکړې وی، خو برعکس امتیازات یې ورکړل او لامل دا و چې دا تپ مشل په ډله کې و. دا چې هفته بلم انفرادي ځان شرمولی و، سزا یې ولیدله، خو نبي او راشد په نړیواله سطحه په کرکټ بورډ نیوکې وکړې، سزا یې ونه لیده. په هر حال هر څه چې دوی پلان کړي و هماغسې وشول. دا کپتان مخالفت یې وکړ. په نړیوال جام کې قصداً ښه لوبه ونه کړه چې پایله یې د افغانستان په 9 ماتو تمامه شوه چې له دې سره یې مشل ته په بورډ کې د مداخلې زمینه برابره کړه او بالاخره نن اجرایوي رئیس هم د دوی په خوښه وټاکل شو، کپتان هم د دوی په خوښه وټاکل شو. د اتپ مشل او شپکستان اگزي دوسیه هم وتړل شوه. د دې پر ځای چې په نړیوال جام کې د دوی د خیانت پوښتنه وشي، په بدل کې امتیازات ورکړل شول او د افغانستان د 3 واړو فارمټونو کپتان کړ. نن راته دا پوره په ثبوت ورسېده چې په افغانستان کې پیسه او زور ولرې نو هر خیانت کوه، هر ظلم کوه، په بدل کې به امتیازات اخلي او د خلکو په سترګو کې هم خاورې اچوی شي. خو دا ومنئ چې کرکټ مو د تباهۍ په لور روان شو. لامل یا اتپ مشل، نبي، راشد او اصغر دي. ښایي زما خبرې په ډېرو بدې لګېدلې وي، خو همدا حقیقت ده. چا چې د خپلې کپتانۍ او امتیازاتو لپاره د افغانستان د 9 ماتو لامل شول، له دې وروسته زما لپاره اتلان نه دي. تاسو د کرکټ بورډ دغه پریکړه څنګه ارزوئ چې راشد خان یې د 3 واړو فارمټونو کپتان کړ؟ خپل نظرونه مې راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.